دوه بیخي مهم خبرونه. طالبان ملا برادر ته ولې غوسه دي او امرالله صالح لنډغرو ته څه خبرداری ورکړی دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، دا خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ. طالب سرچینې وایي د دې ډلې د قطر د دفتر پر مشر ملا عبدالغني برادر پاکستان ته د وروستي سفر له امله نیوکې زیاتې شوي دي. په کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي ملا برادر پاکستان ته له دې سره سفر وکړ چې د قطر د دفتر یو شمېر غړي د دې سفر مخالف وو. د پاکستان استخباراتو د قطر د دفتر ټولو مشرانو ته د الوتکې ټیکټونه اخیستي او لیږلي وو، خو یوازې ملا برادر، ملا خیرالله خیرخوا او مولوي شهاب الدین دلاور پاکستان ته لاړل او پاتې غړو یې د پاکستان له سفره ډډه وکړه. دغه ډله طالب مشران وایي د برادر بې ضرورت او بې مصلحته سفر د پاکستان سیاسي بازار موندنه ده او پاکستان ته بیا تګ راتګ د عامو افغانانو په منځ کې چې له پاکستان نه کرکه لري د طالبانو حیثیت چې پخوا لا د پاکستان د ملاتړ له امله بدنامه دی، نور هم صدمه رسوي. د طالبانو یو پخوانی وزیر وایي چې د ملا برادر په سفر باندې اکثره طالبان خفه دي، خصوصا نظامی قمندانان. د ملا برادر دغه قسم حرکاتو ته د شک په سترګه ګوري او د هلمند، ارزګان، فراه، وردګ، غزني، کندوز او فاریاب نظامی مشرانو دغه سفر بې ګټې بللی او د طالبانو د حق او هڅو پر خلاف یې ګڼلی چې غواړي طالبان د پاکستان له منګولو خلاص کړي. ملا برادر د 5 ورځو لپاره پاکستان ته سفر درلود، خو نن یې د سفر 9مه ورځ ده. نوموړي په کوټه او کراچۍ کې د پاکستاني استخباراتو تر څار لاندې ملاقاتونه ترسره کوي او لا قطر ته بیرته نه دی ستون شوی. او دوهم خبر دا دی چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي د خلکو ځورونکو ته باید د دولت هیبت ثابت شي او په جدیت یې مخه ونیسو. هغه په ټینګار سره زیاته کړې هیڅوک له قانونه لوړ نه دي او هیڅ تاریخي پیښه باید د خلکو د ځورونې لامل نشي. امرالله صالح وویل د وږي 13مه د احمدشاه مسعود ورځ د خلکو ځورونکې په هیڅ قوم او فکري جریان پورې اړه نه لري او موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ یو او د وږي 13مه باید په عزت، وقار او شرافت ولمانځل شي، نه دا چې په هوایي ډزو او نفرت خورولو سره د خلکو د ځورونې لامل شي. نوموړي زیاته کړه د وږي 13مه د قانون ماتولو، د زور ښودلو او په سړکونو او واټونو د وسلو ګرځولو نه بلکې د شهید ورځ ده او د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د امنیتي میثاق برنامې له لارې د خلکو د امنیت تامین لپاره اقدامات کیږي او اړوند ارګانونه به د امنیتي پیښو ریښې تشخیص کړي. امرالله صالح وویل د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره له قومي مشرانو، د ګذر وکیلانو او مخورو سره بشپړه همغږي رامنځته شوې. موږ باید د افغانستان هغو نجونو او ښځو ته چې لوړې زده کړې لري د پولیسو لیکو کې د جذب زمینه برابره کړو او په دې کار سره د جرم ساحه محدوده کړو. له تاسو مننه چې دا دوه مهم خبرونه مو تر پایه واورېدل. که مو ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نور ویډیوګانو د لیدو لپاره حتما زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو، الله مو مل شه.